بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج په سفر ولاړی، هلته یې د څو انبیاو سره ولیدل. نو زما سوال دا دی چې دا انبیا علیهم السلام خو هلته وفات سوي وه، نو هغوی بیا را ژوندي سوه که څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره ولیدل؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته د انبیاو سره په روحانیت باندې ولیدل. انبیا علیهم السلام ژوندي دي. ژوند دوه ډوله دي، یو ژوند د جسم او روح دواړو سره دی، یو ژوند یوازې د روح دی. انبیا علیهم السلام په روحانیت د سره هغه ژوند چې د روح دی، د هغه ژوند سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ولیدل. دا چې د دې روح او جسم بیرته سره یو ځای کېږي، دا نو بیا د قیامت او د آخرت د الله قانون دی چې ارواحان او اجساد دا به ټول بیرته سره یو ځای کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.